السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. دعا د عبادت روح او بنسټ ده. دعا د شیطان پر وړاندې د مؤمن وسله ده. له دعا سره انسان پیاوړی خو بې دعا کمزوری دی. د دعا په اساس انسان له خپل رب نه مرسته غواړي. دعا د ژوند د هرې برخې لپاره د الهي مرستې ترلاسه کولو وسیله یا ذریعه ده. پیغمبرانو هم په دعا د الله تعالی کومک غوښتی او ترلاسه کړی دی. هیڅ داسې پیغمبر نشته چې دعا دې نه کړي. همیش چې له هرې ستونزې سره مخ شوي له الله تعالی په دعا مرسته غوښتې او رب یې مرسته کړې ده. الله تعالی وایي چې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وای کله چې زما بنده له تا نه پوښتنه کوي ای پیغمبره چې زما رب چیرته دی، ورته وایه چې ډېر نږدې دی، د دعا کوونکي دعا قبلوي. د دعا ارزښت ته په کتو مې د مسنونه دعاګانو سلسله پیل کړه چې د وسې تر کچې به هره اونۍ انشاءالله د ژوند د ټولو اړخونو په اړه یوه دعا درته چمتو او خپروم. دا دعاګانې له ځان سره لیکئ، زده کوئ او تل یې د اړتیا پر وخت وایئ. انشاءالله ډاډه یم چې په ژوند کې به مو ستونزې کمې او خوشبختیانې ډېرې شي. راځئ دا دعاګانې تر ډېرو دوستانو، ملګرو او مسلمانانو ورسوو. ډېر کسان ستونزو را چاپېر کړي دي، هیڅ نه پوهېږي چې څه وکړي. راځئ دا دعاګانې شریکې کړو، کېدای شي دوی ته ورسیږي او د دوی دغه ستونزې پرې حل شي. موږ او تاسې ته به یې ثواب ورسیږي او یو دینی او انساني مسؤلیت به مو ادا کړی وي چې هغه له خپلو مسلمان ورونو او خویندو سره مرسته ده او له دوی نه ستونزې لرې کول دي. نننۍ دعا له خوب نه د پاڅېدو دعا ده. کله چې دا دعا موږ وایو انشاءالله هر وخت چې له خوبه را پاڅېږو وجود کې به مو مثبته انرژي پیدا کیږي او ټوله ورځ به مو خوشحالۍ باندې او له سکون او د الله تعالی په مرسته تیریږي انشاءالله. هر وخت چې له خوبه پاڅېدئ دا دعاګانې وایي: الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا وإلیه النشور. ټوله ستاینه الله لره ده، هغه چې موږ یې پس له مرګه ژوندي کړي یو او همده ته بیا ژوندي کېدل او ورتګ دی. له خوب نه د پاڅېدو دویمه دعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي. بل الله نه بل څوک د عبادت وړ نشته، یو د شریک نه لري، همده لره پاچاهي او پوره ستاینه ده او همده په هر څه قادر دی. پوره پاکي او ستاینه یوازې الله لره ده. بل الله نه بل څوک د عبادت وړ نشته. الله لوی دی او هیڅ قوت او طاقت نشته د ګناه نه د ساتلو او د نیکیو د کولو مګر په اوچت او با عظمت الله سره. پروردګاره ما ته بخښنه وکړه. له خوبه د پاڅېدو درېیمه دعا: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. پوره ثنا او ستاینه هغه الله لره ده چې ما ته یې په بدن کې روغتیا را کړې او ما ته یې زما روح بیا را کړ او ما ته یې د خپل ذکر اجازه او حکم کړی دی.